د خاپیرې نغمې د ژوند کیسه چې په هغې باندې څه تیر شوي دي او څنګه یې له منګل نه طلاق واخیستو او ولې د مولوي محمد نبي زوی سره واده وکړو. سلام او مینه دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې له ټولو معلوماتو نه خبر شئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. خاپیرې نغمه چې تر اوسه یې په لسګونو او سلګونو سندرې ویلي دي، په خپله زړه شوه خو سندرې لا تر اوسه پورې ځوانې دي. خاپیرې نغمه چې د نغمې په نوم سره پیژندل کیږي په پښتو او دري یعنې فارسي ژبو باندې په سلګونو سندرې ویلي دي. اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي خو کله کله خپل هیواد افغانستان ته هم راځي او د خپل هیواد له سړو ماښامونو او تاوده لمر نه خوند اخلي. نغمه چې په 1940 کال کې د جنورۍ په میاشت کې په کندهار کې پیدا شوې ده، هغې لومړنۍ زده کړې د کندهار د عینو په لیسه کې کړي دي او بیا د کابل په رابعه بلخي ښوونځي کې ښوونځی پای ته رسولی دی. نغمې سندرې د ښوونځي په مهال د ترانو له ویلو نه پیل کړې وې، خو په 18 کلنۍ کې د افغانستان ټلویزیون ته معرفي شوه او هلته یې ګڼې سندرې ثبت شوې. د هغې لومړۍ سندره هم د افغانستان په ټلویزیون کې ثبت شوې وه. نغمې په 1480 هجري کال کې د منګل سره واده وکړو. منګل چې د لغمان اوسیدونکی دی، هغه له منګل نه 4 بچیان لري چې 2 لورانې دي چې لیما او مدینه نومیږي او 2 زامن یې چې انور او خیبر نومیږي. د منګل او نغمې ژوند څو لسیزې له یو بل سره ښه تیر شو او د دواړو اوږده موده له یو بل سره ګډې سندرې هم ویلې، خو په کال 2004 کې د نغمې او منګل اړیکې خرابې شوې او یو له بل نه یې د ژوند لارې جدا کړې. هغې چې له منګل سره خپله اړیکه ختمه کړه نو څه موده نه وه تېره شوې چې بیرته یې د یو پخواني جهادي قومندان مولوي محمد نبي محمدي له زوی سره واده وکړو او تر اوسه پورې خپل دویم خاوند سره په امریکا کې یو ځای ژوند تېروي. د یادونې وړ ده چې نغمه کله ناکله شعر هم لیکي او تر دې مهاله یې 2 شعري ټولګې یعنې کتابونه هم چاپ شوي دي. هغه اوس مهال که څه هم په کنسرټونو کې په ژوندۍ بڼه سندرې وایي، خو له اوږدې مودې راهیسې کومې نوې سندرې نه دي ثبت کړي. یوه خبره بله چې د یادولو وړ ده چې وخت ناوخت د نغمې په اړه داسې خبرونه خپریږي چې ګنې هغې خپل دویم خاوند نه هم طلاق اخیستی دی او اوس د بل خاوند په لټه کې ده یا یې بل چا سره واده وکړو، نو دا خبرونه ټول دروغ دي. نغمې چې کله له منګل نه طلاق اخیستی او د هغې نه وروسته یې د مولوي محمد نبي زوی سره واده کړی دی، نو هغه سره یو ځای په امریکا کې ژوند تیروي. دوستانو دا د نغمې د ژوند په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ او که غواړئ چې تاسو همدغسې له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. د نورو ښایسته معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ pashtopost.com هم وګورئ. ډېره مننه.